صرف 3 ورځې که دا عمل وکړي نو په 3 ورځو کې به هر سړی د ستا سره د زړه نه مینه کوي او بالکل د ستا تابعدار وي، بلکې د محبت د حاصلولو دپاره په دې آیات مبارک کې رب العالمین یو ډېر لوی پاور ښودلی. زما عزتمندو، د محبت د حاصلولو دپاره او د نفرت د ختمولو دپاره نن چې د سوی روم دا کم آیات درته ښیم، که دا وظیفه د 3 ورځو دپاره ونیسئ، که دا عمل د 2 ورځو دپاره ونیسئ، د انشاءالله 3 ورځو کې به هر څوک د ستا سره مینه کوي، د زړه نه به ورته ته ګرانې. هغه خلکه چې هغوی داسې وایي چې یاره نه راباندې یو کس اعتماد کوي، نه راباندې یو کس یقین کوي، یکی تنها یم، نه راسره یو کس مینه کوي، بالکل یکی تنها یم، نو دا بالکل د هغې خلکو دپاره 3 ورځې عمل دی. که دا عمل وکړي انشاءالله چې د دې عمل نه پس به هر سړی د ستا سره د زړه نه مینه کوي. نو دا موږ د کم کارونو دپاره کولی شو. راځئ هغه کارونه درته ښیم چې د محبت د حاصلولو دپاره به موږ دغه چې د آیات کوو. نو د هر محبت دپاره کولی شئ، خو زه درته یو سوچ چې کوم دی ښیم او د هغې هغه طریقې درته ښیم. 2 کسان دی او هغه 2 کسان په خپل منځ کې روان دي، یا هغه 2 کسان دی او د هغوی په خپل منځ کې دشمني ده. مونږ غواړو چې د دغې دوانو دی په خپل منځ کې روغه وکړو، د دوی دشمني دی مونږ په دوستۍ باندې بدله کړو. نو دا عمل بالکل د هغه وخت دپاره تاسو کولی شئ. هغه دشمنان چې د یو بل وینو ته تږي ناست وي، د یو بل شکلونه په هغوی باندې بد لګي، که دا عمل ولې تاسو وکړئ 3 ورځې، انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به تاسو په خپلو سترګو باندې مشاهده وکړئ، په خپلو سترګو باندې به هر څه ووینئ. هغه د یو بل د سر دشمنان به د یو بل داسې خواږه دوستان جوړ شي چې د یو بل نه بیا جدا کېږي قدرې خم نه. یا د ښځې او خاوند په خپل منځ کې چې کوم دی اختلاف راغلی دی، نااتفاقي راغلی ده، دا یو ډېر لوی مصیبت وي. کله چې دغه چې کوم دی اختلاف راشي، دا کور بیا په یو حالت کې نه خوري سمون. لیکن که د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې اختلافات راغلي او دا عمل د هغې دپاره هم وکړی شي، انشاءالله چې د هغوی په خپل منځ کې دوباره مینه او محبت شروع شي، اختلافات به د هغوی تر د عمر دپاره ختم شي. یا د ستا اراده ده چې زه دې په جایز ځای کې کوم رشته وکړم، د رشتې د حصول دپاره چې یاره زه دې هلته کې رشته ولېږم، هغوی دې زما دپاره دا رشته منظور کړي. د هغې دپاره هم تاسو که دا وظیفه راونیسئ نو انشاءالله چې ډېر زیات عجیب او غریب دغه چې دي فواید او ډېر زیات اثرات یې په خپلو ووینئ. دې کې رب العالمین یو ډېر لوی چې کوم دی پاور ښودلی د محبت د حاصلولو دپاره په دې آیات کریمه کې یو ډېر لوی پاور رب العالمین ښودلی، او د دې د برکات او فضایل او برکاتو نه به تاسو اله خبر شئ کله چې تاسو دا وظیفه راونیسئ. د دې وظیفه که تاسو وکړئ نو انشاءالله په خپلو سترګو باندې به هر څه ووینئ، مشاهدات به وکړئ. څه خبرې د هغې چې کوم دی وضاحت ته ضرورت وي او د څه نه وي، د عقلمن خلک په دې باندې په خپله بیا چې کوم دی پوهېږي. لیکن د دې آیات مبارک نه د قرآن مجید آیات ته ګورئ، د دې نه ناجایز پیدا ګورئ وانخلئ. که کم انسان ته ناجایز پیدا واغشتله، د قیامت په ورځ باندې په خپله د خپل ځان چې کوم دی جوابدهي زه به ستاسو نه بری یمه. دا ما صرف دغه دپاره د سهولت دپاره تاسو ته وښولو چې تاسو 2 کسان په خپل منځ کې روان او زمونږ اراده دا ده چې د دوی هغه روانې د ختمه کړو، دوی د یو بل دوستان جوړ شي د هغې دپاره، یا د زړه د جایز چې دا کم محبت دی د هغې دپاره بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. نو راځئ د وظیفې مخکې درته د وظیفه ښیم او بیا درته د وظیفې کولو چې کومه طریقه هغه درته ښیم. وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. دا قرآن مجید به کلو کې او سورة روم به راواړوئ، آیات نمبر 21. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سوره روم آیات نمبر 21. قرآن مجید کې په خپل ځان پیدا کولی شي، آسان دی. دغه آیات کریمه به که د ښځې او خاوند په خپل منځ کې اختلاف
ختمول غواړي او محبت پیدا کول غواړي. دغه آیات مبارک به یو کم سل پیری اوې او بیا به دا په یو خوږ څیز باندې دم کې په ښځه خاوند په دواړو باندې به وخوري. انشاءالله د دې عمل په برکت باندې به د هغې د یو بل سره مینه او محبت شروع شي. 3 ورځې به دا عمل کوئ. 3 ورځې. دغه رنګې که 2 دشمنان په خپل منځ کې رغول غواړو، موږ دا غواړو چې د دوی دشمني دې په دوستۍ باندې بدله شي او دوی د یو بل خواږه دوستان جوړ شي. د هغې دپاره هم دا عمل یعنی دغه چې دی آیات مبارک به یو کم سل پیرې په مټۍ یا په یو بل خوږ څیز باندې به دم کې په دوانو دشمنانو باندې چې په هر طریقې سره وخوره. 3 ورځې مسلسل به دا رنګ دموي او په هغوی باندې به خورئ. 3 ورځو کې به تاسو د دې اثرات او فواید او برکات په خپل سیکې په خپل سترګو باندې مشاهده وکړئ. ډېر ذات عجیب او غریب د دې چې دا کم دغه دي فواید دي او برکات دي په خپل سترګو باندې به ووینئ تاسو. او که داسې مشکله وي چې یاره زه ورته هر وخت دموم نه، بیا داسې وکړه چې یو خوږ څیز وي یو ځل یې پې باندې دم که او بیا چې دا کله دم کې دا خوږ څیز دې کله دم کړلو نو بیا په هغوی باندې 3 ورځې وخوره په قلار باندې، خو چې 3 ورځې په هغوی باندې چې کوم دی وخوړلی شي. او په دې کې ورسره یعنې دا کم کس چې دا په زړه کې ارزو لري چې ما سره د خلکه مینه کوي، زما سره دی چې کوم دی دا زما سره خلک چې کوم دی محبت شروع کړي، نو هغو له پکار دي چې دغه د عمده چې دی آیات مبارک هم په دې طریقې سره چې کومه طریقه مې درته وښوله په دې طریقې سره استعمال کړه. په یو خوږ څیز باندې دم کړه، په خپلې معشوقې یا چې کوم دی معشوق باندې وخوره او ورسره بیا په ځان سره چې کوم دی یا ودودو ذکر کوه، ډېر ذکر کوه، یا ودود یا ودود یا ودود. انشاءالله چې د ستا د سر دشمنان دې ولینئ هغه به هم د ستا سره د زړه نه مینه ساتي، ته ورته د زړه نه بیا ګرانې. نو محترمو یو ډېره زیاته زبردست او ډېره زیاته مفیده وظیفه ده. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې وظیفې نه بلکل جایز پیدا تاسو اخیستی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی.